د افغانستان بانک نن د 11 میلیونو ډالر د لیلام خبر ورکړی دی. په سلامونو مهرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته بخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پای وګورئ. د افغانستان بانک اعلان کړی چې نن سه شنبې د چنګاښ پر 9 به د افغانۍ د ارزښت ساتلو په موخه 11 میلیونه ډالر لیلام کوي. ویل کېږي چې د دې اقدام موخه د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتل دي. مرکزي بانک اړوندو بانکونو او د پیسو تبادله کوونکو ته بلنه ورکړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. بانک زیاته کړې چې ګټونکي به د ورځې تر پای اعلان شي. د افغانستان مرکزي بانک په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې موږ خپلو ټولو قدرمنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د هیواد د بانکي سیستم فعالیت به ډیر ژر عادي حالت ته وګرځي او د افغانۍ ارزښت به وساتل شي. د روان کال په اګست میاشت کې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وتلو او د طالبانو تر واک رسیدو وروسته د دغه هیواد اقتصاد د زوال په حال کې دی او پر بانکي سیستم سخت فشار راغلی دی. د افغانستان بانکونو د سقوط له ویرې په اونۍ کې د ډیرو پیسو پر ایستلو محدودیتونه وضع کړي دي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښې چارې.